السلام علیکم دوستانو. زه نن روان یم لږ ماما کرم. د هغې زه ډیش خراب شوی وه. هغې وایي زمونږ ډیش ټیک کا. زما د ډیشونو کار هم دی، موبایلو کار هم دی. نو زه لږ نن روان یم هغې کره، او دا مې د کزن دکان دی. دې دکان لار کې راته و، ما وایي راشه لږ ده سره میلاو شه. او د ده کریانې دکان دی. نو دا اوس ګجرات بخشالي کې یم، او دوباره زه روان شوم چارغولۍ کلي ورته وایي، دا هغې سره نږدې دی که نه. نو دا اوس زه نږدې یم چارغولۍ ته. او نور تاسو څنګه یې؟ ښه یې؟ ټیک ټاک یې؟ نو مخکې به اوس ګورو که نه. دا اوس باریکو ورته وایي، باریکو ته راورسېدو که نه. چارغولۍ خو به د دې نه پس راځي، چارغولۍ به د دې نه پس راځي. دا باریکو خو تېر شو که نه، چارغولۍ خو به اوس د دې نه پس راځي. او نو دا روډ خو د دې نه مخکې دا روډ خراب و. کله نه چې سوات موټروی جوړه شوه که نه، کله نه چې سوات موټروی جوړه شوه، نو د هغې نه پس دا روډ ډېر مزیدار کو او ډېر ښکلی یې کو. اوس دې باندې زیاتره د بونیر خلک چې څونه دي چې کوم مردان ته ځي که نه، هغوی زیاتر په دې طرف باندې راځي، ځکه چې یو خو دې طرف باندې موټروی ده، انټرچینج دی بخشالي. او بله خبره دا ده چې دا مردان ته ډېر لنډ دی، 10 کیلومیټر دی. هغه رستم خلک چې دي نو هغه به ځي اول شهبازګړۍ ته، او د شهبازګړۍ نه به بیا راځي مردان ته. نو هغه طرف باندې روډ ډېر اوږدېږي. کوترپاڼ یو کلی دی چارغولۍ سره خوا کې، نو هغې ته راورسېدو. دا اوس نیر سایډ باندې زه روان یم. مین روډ چې دی کوم چارغولۍ ته تللی دی نو هغه ما پرېښودو، او هغې باندې لږ رشي، او زه لږ د رش نه سایډ ته ځم. هغه مین روډ دی ما پرېښودو، او زه لږ د رش نه سایډ ته ځم که نه. دا مین روډ ته زه راووتم چې کوم رستم ته تللی، شهبازګړۍ نه رستم ته تللی دی، نو هغې باندې زه اوس روان یم. ته موټرسایکل والا په لوخړو باندې ما له سترګې ترخې کړې وې، بلکل کتی مې نه شو. هلکه د ظالم بچي نه لږ خو د موټرسایکل دی چې ته مصري ته ښیه که نه. اوس روان یم رستم سایډ ته، او دا چارغولۍ نه ووتم. اوس په مخ کې نوی کلی راشي، او د نوي کلي نه بیا پس ورپسې رستم دی. دا اوس زه نوي کلي ته نږدې یم. نوي کلی تقریبا را رسېدو کې دی، او دې نه پس به بیا رستم تحصیل راځي. چې کوم رستم تحصیل دی که نه، نو هغه به راځي. نو دا اوس زه رانږدې یم هلته نوي کلي ته ښه. نو دا د نوي کلي د جینکو ډیګري کالج دی، دا مخامخ چې دی دغه نوي کلي نه پس اوس رستم ته راورسېدو. دا د رستم کمرګۍ کلي سره روان یم، او هغه چړۍ باندې ښکته کوزېږم. ډېر کسان به یې پېژني. نو دا اوس زه رستم بازار ته انټر کېږم، چې اوس د دغه تحصیل هم دی د رستم. ښه نو د رستم تحصیل هم دی. دا بایپاس روډ دی، خراب شوی دی. حکومت وایي چې سم به یې کړو، پته نه لګي چې دا به دې کله سموي. ډېر زیات خراب شوی دی. نن پې کار شروع کوي، سبا پې کار شروع کوي، نو په دې پته یې نه پوهېږو چې یاره دا به دې کله سموي. بایپاس روډ دی رستم کې، او د سمېدو په پته یې نه پوهېږو چې کله به یې سموي که نه. نو ګورو څه پته لګي. اوس اوټونه را روان دي که نه، کیدای شي دې یې سم کړي. مین بازار ته راورسېدم، او د رستم مین بازار دی، او موټر بایک چلول دي، او
ویډیو کول دي نو دواړه لږ ګران یا کیمره بره ښکته کېږي. دا اوس غچړی باندې بره خېجم مخکې د رستم تاڼه ده بیا